السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم شتنه کړی ده چې دا څلورو مذاهبو والا دا به ټول الله جل جلاله بخښي، جنت ته به بیایي. او دغه رنګه دا څلور طریقو والا چې یوه قادریه ده، نقشبندیه ده، چشتیه ده، سروردیه ده. او مذاهب حنفي مذهب دی، شافعي مذهب دی، مالکي مذهب دی، حنبلي مذهب دی. محترم ده ابي سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان بین یدی الرحمن لوحا فيه 315 شریعة. و یو تخته ده، په دغه تخته کې چې هغه په عرش عظیم کې یو تخته ده، لوح دی، یو کاغذ دی، په هغه کې 315 شریعت دی. الله جل جلاله څه وایي؟ وعزتي وجلالي، زما دی وایي په خپل عزت په خپل خدای باندې قسم، لا یأتي عبد من عبادي، نه راځي ماته یو بنده زما له بندګانو څخه، لا یشرک بي شیئا، چې زما سره شرک نه یې نیولی. په دغه 315 طریقو کې که پر هره طریقه باندې رالی، دخل الجنه، جنت ته به داخل سي. او بل روایت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دی: الایمان 330 شریعه. ایمان 310 شریعت دی. که چا په یوه شریعت باندې ځان برابر کړي، دخل الجنه، هغه به جنت ته داخل سي. نو دغه مذاهب والا او دا طریقو والا او دغه رنګه مثلا مذاهب ډیر دي، خو دغه څلور مذاهب مشهوره سول، اتفاق د امت ور باندې راغلی. او له دې څلورو مذاهبو څخه ځان ایستل، ځان هلاکت ته غورځول دي. وجه و سبب یې هم در وښیم. ګوره، د امام شافعي صاحب مذهبي، د امام ابي حنیفه مذهبي ته په کافر او په مشرک نه دی ویلي. د امام مالک صاحب مذهب دا بل مذهب ته په شرک او په بدعت په خرافاتو نه دی ویلي. هغه خپل لار اخیستې ده، خپل سندونه د حدیث لري، خپل حدیث لري، په هغه عمل کوي. موږ په مذهب کې بیا خپل حدیث دي، په هغه عمل کوو. موږ ته دا حدیث قوي دي، سندي قوي دي. خو زموږ په مذاهبو کې، زموږ په مذهب کې چې د مقابل طرف د امام شافعي رحمت الله علیه قول راخي، و قال الشافعي رحمت الله علیه، امام الشافعي ورسره لیکي دا چې دا اوس ډلې راوتلي دي چې مثلا سلفیان دي، وهابیان دي، پنجپریان دي، بریولیان دي، مثلا داسې وغیره وغیره نورې ډلې دي. دا خو له ځانه ما سوا نور ټول خلک کافران بولي، یوازې ځان پر اسلام باندې برابر بولي، نور وایي ټول کافران دي. خو په دغه وجه ګمراهان سول. که دوی و دا څلور مذاهبو کې په یوه مذهب کې داخل وای، بیا پر چا باندې د کفر و د شرک و د مرتد ټاپه نه لګولی. نو دا هلاک هم په دغه وجه باندې سي. اختلاف په امت کې سته، خو دا اختلاف د دې سبب نه دی جوړ سوی چې یو بل کافر کړي سره. نو دغه مذاهب چې دي، دا هر مذهب خپل دلایل لري، پیروان به الله بخشي. که پر ایمان ورلل، جنت ته به ځي، اهل د جنت به وي. حدیث رقم 99 صفحه 53 جلد نمبر اول، مجموع زوائد. نو که د شافعي مذهب مذهبیان وي، که د بل مذهب مذهبیان وي، باید ما ورپسې وایاست. هغه خپل کتابونه لري، د مذهب ستر علما لري. د مذاهب د دې دپاره نه دي جوړ سوي، دا حق ته د رسېدلو دپاره جوړ سوي دي. دا الله ته د رسېدلو لارې دي. دغه طریقې چې جوړې سوي دي، څلور طریقې، دا د دې دپاره نه دي جوړ سوي چې یوه طریقه دا بلې سره ټکر وي. او حالانکې د نقشبندي او د قادریې د ټولو طریقو اکثره پیران مبارکان د څلور سره طریقو معزون وي، اجازه ورته سوي. اوس دا زما مرشد دی، د څلورو طریقو معزون دی. خدای د قادري شریفي ذکر خلکو ته ورکوي، وایي دا اسانه دي، بس وایه لا اله وایه. په نقشبندیه شریفه کې حضور غواړي،
حضور کې به ذکر کوي، حضور به دې برابر وي. زما شیخ مبارک ویل پخوا مې علماو ته د نقشبندي ذکر ورکاوه، نارینه و امیانو و ښځو ته مې د قادري شریفي ذکر ورکاوه، خو اوس د ملایانو حضور هم ورسره ګډوډ شوی دی، هغې ته هم د قادري شریفي ذکر اوس ورکوي. نو دغه طریقې چې دي دا ټولې الله جل جلاله ته د رسېدلو لارې دي، دا یو بل سره ضد نه دي لکه دا بعضې مردار خواره چې ځان ته قادریان یا نقشبندیان وایي، خو یو پر بل باندې د کفر و د شرک و د نارواو ټاپې لګوي. په طریقت کې هم په مذهب کې هم د تشدد نسته. په هره طریقه کې چې وي د ټولو طریقو به احترام کوي، هغه به واجب الاحترامه بولي. په هر مذهب کې چې وي د نورو مذاهبو به احترام کوي، دی به نه کوي چې ته حنفي مذهب یې اعتبارا نو دا نورو مذاهبو ته ښکنځل کوي، یا ته مثلا د قادري شریف په طریقه کې دا نور ته بد رد وایه، د نقشبندي په طریقه کې دا نور ته بد رد وایه. له دغو څخه موږ رامنع کوو. نو دا ټول به جنت ته ځي، الله جل جلاله دې ورولي، خو پر چا باندې د شرکو د ټاپي و دغه بلا یو ملګوو. اوس خو دا ټاپي وي ژر لګېږي، که دې څوک له طبیعت ته نه سو خوښ بس باره یو ټاپه پسې وموښلوه، باره یا بریولی که یا وابی که یا بدعتي که یا بل که. زموږ په جامعه کې خو دا خبرې اوس ډېرې دي، که له طبیعته نه و خوښ باره یو نوم ورباندې ایږدي. سړی دې په خدای اریان سي، د زموږ جامعې ته اریان سي. یو ورځ راتلونکې ستا د الله په حضور کې به بیا د دې ټولو شیانو جواب ورکړو. تعصب مو په خټه باندې ګډ سوی دی، بس که معلم له طبیعته چپه سو باره یو څه پسې وایو، دغه یې نه پرېږدو چې دغه یې نه کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.